ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو قربا اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز. ولسمشر اشرف غني وایي راتلونکي ټاکنو کې ګډون نه کوم. ولسمشر یوې ولسي غونډې ته په خپل یو پیغام کې وویل چې راتلونکي ټاکنو کې ګډون نه کوم. له طالبانو غواړم چې راشي او خپلې غوښتنې او دردونه له افغانانو سره شریک کړي. د ولسمشر لومړی مرستیال وایي احتمالاً د روانه اونۍ کې به د ترکیې ناست ترسره شي. امرالله صالح وایي ترکیې اجنډا کې اوله خبره په ارزښتونو او دویمه خبره په اوربند ده. صالح چې له خبرو قهرېدلی ښکاري دا هم وایي ستره تېروتنه مو دا وه چې 15,000 څخه ډېر طالب زندانیان مو خوشي کړل. شنونکي وایي هند د افغان سولې په پروسه کې څه رول لوبولی شي. په افغانستان کې د سولې برخه کې ځینې بنسټونه او یو شمېر افغان سیاسیون د افغانستان د سولې په بهیر کې د هند رول د پاکستان سیاست سره تړلی بولي. او بیزنس سټینډرډ لیکي بایډن غواړي افغان جګړه په مسؤلانه ډول پای ته ورسوي. د دې ورځپاڼې له مخې بایډن غواړي چې دا یقیني شي چې په افغانستان بیا د هیڅکله د تروریستانو پر ځای نه بدلیږي او له دې هېواده به پر امریکا او متحدانو یې د تروریستي حملو لپاره کار نه اخیستل کیږي.